ژاړه مه ژاړه، دا ژوند دی، دې ته به ډېره غټه سینه ساتو. دا زما یو ډایلاګ یو ډرامه کې ما کړی و، او لکه ډېر به داسې یو یادګار غوندې ډایلاګ دی. نو بس کله کله ملګري فرمایش کوي، زه کله کله کوم په سټیج باندې یم. نو هغه داسې دی چې زه په کور کې ناست یم په کوټه کې، او بیا هغه مور راشي، زه ژاړم. نو ما ته وایي ته ولې ژاړې بچیه؟ نو زه هغې ته یو خبره کوم، او هغه داسې دی چې څنګه به نه ژاړم مورې، ولې به نه ژاړم؟ دا وګوره که نه مورې، پرون هلته دماکه شوې وه، نن دلته دماکه وشوه، او سبا خدای خبر چې سبا به د چا کورونه ورانېږي مورې. ته وګوره که نه، پیغلې کونډېږي، ماشومان قتلېږي مورې، عالمان قتلېږي مورې. په قرآن ویونکو باندې دومره الزامات ولګېدل چې زمونږ اسلام د دنیا په ګوټ کې بدنام که مورې. خو مورې ته فکر مه کوه، ستا بچي لا ژوندي دي، د دې خاورې بچي لا ژوندي دي، او تر څو پورې چې ستا بچي ژوندي، د دې خاورې بچي ژوندي، نو قسم په خدای چې یو پلید دشمن بمرانه ستا په دې پاکه سینه خپې نږدې مورې، نږدې مورې، نږدې مورې. ژاړه مه ژاړه، دا ژوند دی، دې ته به ډېره غټه سینه ساتو. او دا مشکلات او دا سختې، دا دین د دې پښتنو دپاره. وګوره کنې ټوله نړۍ خاندي، او یو پښتون دی چې هغه ژاړي، یو پښتون ژاړي. تر کومه تر کومه کم خواته لاړ شو په کم نورې مګام اخلو، موږ به د چا نه پېښه ورایم انتقام اخلو. موږ خو ته کړه دی چې بدل دا پېنټګان واخلي، یو سامان پسې پوره افغانستان اخلي. په داسې حال کې دا ستا پړی